زلمی خلیلزاد وایي نږدې وخت کې به د بین الافغاني خبرو لپاره ځای او نیټه وټاکل شي. دا چې بین الافغاني خبرې به چیرته ترسره کیږي او په څوم تاریخ به د خبرې پیلیږي دلته یې له موږ سره په ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیله ښودلې ده. خلیلزاد ویلي چې د دوی تمرکز یوه موضوع دا ده چې د بین الافغاني خبرو ځای او نیټه دې وټاکل شي. تیره ورځ د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پمپي هم د ویډیو کنفرانس له لارې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د افغان سولې بهیر په اړه خبرې اترې وکړې. له خلیلزاد څخه د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي د بین الافغاني خبرو په اړه زموږ د بحثونو یو برخه چې موږ ورباندې تمرکز کوو د مذاکراتو نیټه او ځای دی. دواړه لوري افغان حکومت او طالبان باید په دغو مسایلو توافق وکړي. یو شمېر هیوادونو وړاندیز کړی دی چې هلته دې مذاکرات وشي، خو لوري باید موافق وي چې چیرته دې نیټه مسله هم وشي، خو هغه د بندیانو په مبادله پورې تړاو لري. خو دا چې موږ پر دې مسایلو خبرې کوو دا یو پرمختګ دی. په ورته وخت کې د مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله د افغان حکومت مرکچي پلاوي سره لیدنه کې ویلي وو چې د بندیانو خوشي کېدل د باور فضا رامنځته کوي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره به لار پرانیزي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو را سره تر پای پورې کتلی وي. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ، د یوټیوب چینل مو هم ضرور د سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.